کچره تاسو غواړئ چې صرف یوې دعا په برکت سره د زموږ غریبي ختم شي، مالداري الله تعالی را نصیب کړي، پریشانه ختم شي، خوشحالي الله تعالی را نصیب کړي، او زموږ قرضونه هر څه د الله تعالی مکمل ختم کړي. نو دا درې فائدې که تاسو غواړئ صرف د یوې دعا په برکت سره کنه دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته دا دعا ښودلې وه، دغه درې واړه فائدې الله تعالی دغه صحابي ته ورنصیب کړي وي. نو دعا کومه ده او کم ټایم کې صحابي ته نبی علیه الصلاۃ والسلام دا دعا ښودلې ده او دا کم کتاب کې موجود د دلیل په دې خبره باندې څه دی دا ټول زه تاسو ته په دې ویډیو کې بیانوم. صحیح شو جی. نو دا دعا چې ده کنه دا په ابو داود شریف کې موجود ده، مشکات شریف کې موجود ده، په نسائی شریف کې موجود ده. صحیح شو جی. یو صحابي په خپل فرمایي عزت ډیر زیات خفه او غمگین ناستم په دې کې مال د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو او راته او فرمایل ولې داسې خفه ناستې؟ بما ته عرض وکړو چې یا رسول الله قرضونه را باندې ډیر زیات شوي دي او د رزق ټول اسباب به ختم شوي دي، مال دولت را سره هر څه مکمل ختم شوي دي، په دې وجه زه ډیر زیات خفه او غمگین ناست یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی راته فرمایل دې کې د خفګان څه خبره ده؟ عزت یو دعا درخېما دا ته زده کا او سحر او ماخام د یو روایت مطابق و د نبی علیہ السلام فرمایل چې درې پیرې وایا او د دویم روایت مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې دا دعا ته لس پیرې سحر او ماخام وایا. دغه صحابي وی چې دغه دعا ما زده کا او سحر او ماخام لس پیرې ویل شروع کړ، زما قرضونه الله تعالی ختم کړ، د رزق هغه کم اسباب چې زما ختم شو هغه الله تعالی را برابر کړ، مال دولت الله تعالی را نصیب کو، غریبي الله تعالی زما ختم کا. زما عزت مندو کتا سو مواړی چې تاسو غریبي دي ختم شي، مالداري دي راشي، قرضونه ختم شي، پریشانه ختم شي، خوشحالي راشي، دا دعا تاسو زده کړئ. صحیح شو. دعا داسې ده وګوتا کېږدئ اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والكسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدين وقهر الرجال. دا دعا چې ده بس دا تاسو زده کړئ. سحر مونځ نه پس دا دعا تاسو لس پیرې وایي او ماښام چې تاسو ټول مونځ ختم کړئ، فرض او سنت دواړه وکړئ، ورپسې دا دعا تاسو لس پیرې وایي، نو ان شاء الله تاسو قرضونه به الله تعالی ختم کی، مال دولت به الله تعالی در نصیب کی او تاسو پریشانی به الله تعالی په خپل فضل او کرم سره ختم کی. صحیح شو. نو په دې باندې په خپل عمل وکړئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو هم تاسو ډیره شیر کړئ چې ټول مسلمانان دا دعا زده کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشاله باد ساته. دعاګانې کوي، دعاګانې وکړو. الله پامان.